السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د نړۍ هر ملک ته فري ټلیفون وکړئ. دوستانو اوس که چیرې تاسو په یو ملک یاست او تاسو غواړئ چې بل ملک ته په واټساپ باندې ټلیفون وکړئ یا په مسنجر باندې ټلیفون وکړئ یا په آی ایم او باندې ټلیفون وکړئ او ستاسو ټلیفون کار نه کوي، د دې لپاره به دوستانو صرف تاسو په خپل ملک کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ، بیا که تاسو هر ملک ته ټلیفون کوئ، اوس که چیرې تاسو پاکستان کې یاست دوبۍ ته ټلیفون کوئ یا تاسو په دوبۍ کې یاست پاکستان ته ټلیفون کوئ یا تاسو افغانستان ته ټلیفون کوئ، بیا به ستاسو ټلیفون په واټساپ باندې، په مسنجر باندې، په آی ایم او باندې په درو سرو باندې کار کوي. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه، نوره طریقه به زه تاسو ته په ویډیو کې درښیمه. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به دوستانو تاسو خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص شي، د هغه رقم دوستانو تاسو راسئ، دغه به تاسو له یو سرور سره کنیکټ کړئ. د هغه رقم به دوستانو تاسو په چینج سرور باندې ولاړ تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په چینج سرور باندې کلیک وکړئ، یو اس ای چیکاګو سوله ګور دوستانو له رقم سره صفرو لیکلي دي، دغه ټول پرپو دي، دغه به تاسو پرپو واخلئ او دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو لاندې راسئ، دلته ګور دوستانو یو اس ای چیکاګو دغه یو ده، دلته بیا دا پرې ده، دلته به دوستانو تاسو په دا پرې باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو کنیکټ ټو سلیکټ وی پی ان، دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او کنیکټینګ به روان سي. نو کله چې ګور دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې کنیکټ کړئ، بیا تاسو کولی سئ ستاسو په واټساپ باندې، په مسنجر باندې، په آی ایم او باندې هر ملک ته فري ټلیفون وکړئ. او دوستانو اوس که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه اپلیکیشن تاسو کنیکټ کړئ، که چیرې ستاسو په موبایل کې یعنې ستاسو په کوم ځای کې یاست په هغه ځای کې دوستانو واټساپ بند وي یا د هغه رقم ټیک ټاک بند وي یا د هغه رقم پبجي بند وي، نو دوستانو هغه به هم کار شروع کړي. نو دوستانو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی سئ ستاسو دوې فایدې ترلاسه کړئ. اوله فایده خو دوستانو دا وله ستاسو هر ملک ته فري ټلیفون کولی سئ. دویمه فایده یې دا ده دوستانو که ستاسو په ملک کې هر اپلیکیشن بند وي، نو بند اپلیکیشن به هم کار شروع کړي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ ستاسو هر ملک ته فري ټلیفون وکړئ. نو ګوره دوستانو اوس ډسکنیکټ شو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه بیرته ډسکنیکټ کړئ، بیرته دلته تاسو ډسکنیکټ کولی سئ. دغه وی پی ان اوس دلته کنیکټه ده. نو ګوره دوستانو دلته تاسو وینئ چې دغه دلته کنیکټ شو. اوس تاسو کولی سئ ستاسو هر ملک ته فري ټلیفون وکړئ او که ستاسو موبایل کې هر اپلیکیشن بند و، بند اپلیکیشن به هم کار شروع کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو مې لا په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.